سلامونه دوستانو ته امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو څنګه کولی شو د روشن سیم کارت بنډلونه په ډېرې اسانۍ سره فعال کړو او هغه بنډلونه چې موږ تاسو موبایل کې فعال وي او هغه غیر فعال کوو او هغه بنډلونه چې غواړو د خپلې خوښې وړاندیز یا د انټرنیټ لپاره یا د دقیقو لپاره یا د اس ام اس لپاره یا همدا شانتې الپانه محدوده هر څه وړاندیز چې وي په روشن کې هغه فعال او غیر فعال کړو. دوستانو څنګه دغه کار کولی شو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته هم دوستانو ستاسو ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه دوستانو راسره وګورئ. د دې لپاره څه ضرورت دی تاسو به ولاړ شئ لومړی خپل موبایل کې پلی سټور به راخلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به ستاسو ولیکئ دوستانو چې روشن چې ولیکئ دوستانو یا ما یې روشن ولیکئ او یا صرف روشن دوستانو ولیکئ. او کله مو چې روشن ولیکلو دغه اپلیکیشن به ستاسو ته راشي او دغه به تاسو په خپل موبایل کې دوستانو انسټال کړئ او را به شئ یوه ژبه به ورته انتخاب کړئ او له ژبې وروسته به تاسو راشئ خپل د موبایل هغه کوډ به ورکئ چې کوم البته موبایل نمبر به ورکئ چې کوم ستاسو سره اوس په دغه موقع کې خلاص ده دوستانو. نو مثلا زه راځم د یو نمبر ورکوم دوستانو ما خپل نمبر ورکړ. اوس به راشو په دغه لاندې ننوتل په دې باندې به کلیک واخلو او دغه تایید باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. کله مو چې په تایید باندې کلیک واخیستلو نو اوس لږ منتظر کېږو موږ تاسو سیم کارت ته یو کوډ راځي همدغه نمبر ته یو کوډ دوستانو موږ ستاسو سره راځي او هغه کوډ به موږ تاسو ورکړو. تاسو کتلی شئ دغه کوډ د 44 نو زه دوستانو راځم په دغه ځای کې دغه کوډ ورکوم او تایید باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې په تایید باندې کلیک واخیسته دغه اپلیکیشن صفحه دوستانو موږ تاسو ته اوس په دغه ډول راخلاصېږي. دوستانو په دې کې موږ تاسو څنګه کولی شو تر ارزان وړاندیزونه هم په دې کې فعال کړو او ارزان وړاندیزونه هم دوستانو موږ تاسو په دې کې فعالولی شو. د دې تر څنګ که راشو په دغه برخه کې اوس موږ تاسو لږ انټرنیټ دوستانو ضعیف دی دغه په انټرنیټ سره کار کوي. د اپلیکیشن بنډلونه چې کله دوستانو تاسو کلیک کړئ په دغه ځای کې ستاسو ته هغه بنډلونه چې مخکې به تاسو په ډېر ګرانه پالول هغه اوس په دغه ځای کې ارزانه پالېږي. مثلا دوستانو په دغه 2500 میاشتنۍ دقیقې په 90 افغانۍ دوستانو تاسو ترلاسه کولی شئ چې کله په دغه پالولو باندې کلیک واخلئ او که غواړئ چې دغه تاسو پیسې ورته جمع کړئ او بیا فعال شي نو دغه اپشن هم داسې خلاص پرېږدئ. که دغه اپشن داسې بند کړئ دوستانو تایید باندې کلیک واخلئ نو دلته چې مثلا راشم زه په تایید باندې کلیک واخلم نو ما ته وایي چې تاسو کریډیټ کم دی او کریډیټ زما کم دی او دغه ورځنی دغه وړاندیز چې کوم دی په 90 افغانۍ 4.5 جی بي دا شی په دې باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ دغه هلته موږ ته په هغه کې همدا شان چې موږ ته فالو هلته موږ ته 3 جی بي راکوي خو په دغه ځای کې موږ ته یعنې 1.5 جی بي پرې هم پسې راکوي دوستانو او دغه په 180 افغانۍ 1000 دقیقې دی او دغه وړاندیز چې پکې دی میاشتنی 9 جی بي په 500 افغانۍ دا چې راشي دوستانو صرف دغه داسې پسې بند کړئ او په تایید باندې کلیک واخلئ دا به ستاسو لپاره فعال شي. او دلته یو بنډل درته لیکلي مثلا 9 جی بي بنډل د 500 افغانیو په بدل کې د 10 ورځو لپاره ترلاسه کولی شئ او چې راشي دلته وایي 4.5 جی بي د 90 افغانیو په بدل کې د 1 ورځې لپاره ترلاسه کولی شئ. دوستانو دغه دي زموږ اپلیکیشن بنډلونه چې هلته موږ ته پکې راکړي وي او که تاسو راشئ په دغه انټرنیټ برخه باندې کلیک واخلئ او په دې کې یو انټرنیټي بنډل نه دی او بل ټولنیز دوستانو راځو انټرنیټي څه معنا او ټولنیز څه معنا. راځو په د انټرنیټ چې دا عمومي کار کوي یعنې هر څه لپاره کار کوي ستاسو موبایل کې چې کوم شی په انټرنیټ چلیږي هغه کار کوي او ټولنیز صرف دوستانو دغه باندې تاسو کلیک واخلئ دغه محدودو شیانو لپاره کار کوي. مثلا که موږ تاسو ټولنیز بنډل فعال کړو فیسبوک لپاره کار کوي میسنجر لپاره کار کوي واتساپ لپاره کار کوي شاید د ټلیګرام لپاره کار وکړي د ټویټر لپاره کار وکړي ایمو لپاره کار وکړي خو عمومي نیټ لپاره کار نه کوي. مثلا تاسو پلی سټور نه څه پې ډاونلوډوئ یا یوټیوب لپاره کاروئ یا د ګوګل لپاره استعمالوئ د دې شیانو لپاره دوستانو دغه ټولنیز بنډل بیا کار نه کوي. په دې کې د میاشتنی ټولنیز بنډل چې دی د عمومي وړاندیزونه دی په دې کې په 900 MB دی په 90 افغانۍ او په 115 2 جی بي هر وخت دغه ستاسو فعالولی شئ او په دې کې 19 سره دوستانو چې 950 MB دی په 45 افغانۍ او یو ورځنی هم پکې شته چې 250 MB دی په 15 افغانۍ او 500 MB په 25 افغانۍ دغه تاسو لپاره ښه وړاندیزونه دي. او په دې کې که تاسو راشئ انټرنیټي بنډلونو لپاره میاشتني بنډلونه په دې کې راوړئ په دې کې مکمل عمومي لیست د
تر ټولو کم حد چې د 1 GB په 95 دی او 1.2 GB دی. همدا شانتې پورته تاسو پسې دی تر وروستۍ حده پورې تاسو کتلی شئ په 619 GB دی او په 508 GB دی. هلته موږ ته په 500 په اپلیکیشن بنډل کې په 500 افغانۍ 9 GB راکولو، خو دلته بیا کم ورکوي دوستانو. او په دې کې 19 بکسي هم شته دوستانو، او تر څنګ په دې کې ورځنی هم شته دي. ورځنی ته که تاسو راشئ دلته موږ ته 3 GB په 90 افغانۍ راکوي، خو هلته اپلیکیشن بنډل کې موږ ته بیا دغه چې کوم و که نه یعنې هغه بنډل یې موږ ته په هغه باندې راکولو په 90 افغانۍ 4.5 GB او دلته موږ ته 3 GB راکوي. که تاسو راشئ کلیک پې واخله، دلته وایي د ملګري لپاره فعال کړئ، دا بنډل ستاسو ملګري لپاره فعالېږي. نو ستاسو د ملګري شمېره چې کله دوستانو ورکړئ، همغه شمېره کې به دغه بنډل هم دوستانو فعال شي. همدا شانتې نور بنډلونه هم کولی شئ د خپلو ملګرو او دوستانو لپاره له دې څخه مثلا تاسو غواړئ دغه ملګري شمېره ورکړئ او فعالولو لپاره دغه فعالول به ووایي، هغه به په اتومات ډول دوستانو په موبایل کې فعال شي. یو ساعته د دوستانو 512 دی او تر څنګ 20 افغانۍ باندې 1 GB دی او تر څنګ 1.5 GB په 13 افغانۍ باندې دی د یو ساعت لپاره. شپني بنډلونه هم دوستانو په دې کې شته چې 3 GB په 15 او 10 GB په 225 او 13 GB په 4.5 افغانۍ دی. او د دې تر څنګ دغه بېسارې بنډلونه دوستانو دغه هم تاسو کولی شئ د برونز انټرنیټي بنډل دی په 4.5 افغانۍ دی دوستانو، چې دغه دی 15 GB ورکوي چې دا مکمل ستاسو ته لیکلي دي چې 5 GB سپیډ 256 عمومي دی او تر څنګ 5 GB یا 256 دی. وروستی 5 GB چې دی هغه 127 د 13 ورځو لپاره په 4.5 افغانۍ دی او په 200 چې دی هغه دی نقره‌ایي انټرنیټي بنډل دی دوستانو چې 20 GB دی او تر څنګ 10 GB انټرنیټ چې دی عمومي دی او له هغې وروسته 10 GB چې دی هغه 256 KB دوستانو سپیډ لري. د دې لپاره اوس انټرنیټي بنډلونه خو مکمل خلاص شول او په دې کې اوس تاسو اړیکې هم کولی شئ، اړیکې بنډلونه هم فعال کړئ. په دې کې اړیکه ټولو داخلي شبکو لپاره هم شته چې په 255 500 دی، په 4.5 هم 500 دی دوستانو، خو دغه بیا د محدودو هیوادونو لپاره دی چې تاسو کولی شئ استعمال یې کړئ او ټولو داخلي شبکو لپاره دی. او میاشتنی انټرنټ چې دی کوم دوستانو دقیقې دی په عمومي چې دی په دې کې 600 دقیقې دی په 135 افغانۍ او 1500 دقیقې دی. د تر څنګ نه محدوده لیکلي پیغامونه په 225 افغانۍ دی. همدا شانتې نور تاسو پسې راځئ 19 هم ستاسو دلته ښکاري او د دې تر څنګ ورځنی هم ستاسو ته ښکاري او د دې تر څنګ یو ساعت والا هم ستاسو ته ښکاري په 18 دقیقې دی په 10 افغانۍ باندې او د تر څنګ شپنۍ دقیقې خو نشته په دې کې تر اوسه پورې چې ډېر ژر به راشي او بېساري بنډلونه هم په ډېر ژر سنوی په دې کې راځي. د دې لپاره نور هم ستاسو پیغامونه هم دی او د کریډیټ زیاتول او پور خدمتونه هم شته. تاسو کولی شئ په دې کې کریډیټ زیات کړئ او تر څنګ کریډیټ کارت شمېره دننه کړئ او ستاسو کریډیټ به جمع شي دوستانو. د کریډیټ زیاتولو کورنیو ملګرو لپاره هم دوستانو تاسو کولی شئ د ټلیفون شمېره دننه کړئ، د کریډیټ کارت شمېره دننه کړئ. هغه ملګري ته چې تاسو غواړئ کریډیټ جمع کړئ او راپشئ د هغه شمېره په دغه ځای کې دننه کړئ او تر څنګ د کریډیټ کارت شمېره به دلته ورته دننه کړئ دوستانو. تر څنګ د کریډیټ استول هم شته په دې کې هر څه شته. په دې اړه بیا وروسته دوستانو غږ کوو چې څنګه کولی شئ له روشن سیم کارت څخه یو بل روشن سیم کارت ته دوستانو کریډیټ ولیږو. او نه تر څنګ دوستانو په دې کې خارجي اړیکې هم شته. تاسو خارجي اړیکې فعالې کړئ، په دې کې راشئ. میاشتنۍ اړیکې هم دوستانو مکملې دي په 300 دقیقې دي په 300 افغانۍ. همدا شانتې ښکته پسې راځئ 19 هم شته، ورځنی هم شته دوستانو 15 دقیقې دي په 15 افغانۍ 19 لپاره چې راشئ په 150 15 همدا شانتې نو د ښکته دوستانو تاسو پسې راځئ. په دې کې نور هم دوستانو نور یو څه اپشنونه هم دی. زما وړاندیز هم دوستانو په دې کې هغه د فیصدۍ علم اخیستلو لپاره دغه وړاندیزونه درکوي چې دغه په 200 افغانۍ دی 14 GB دی دوستانو. تر څنګ 800 افغانۍ 25 GB دی. همدا شانتې ښکته نوره تاسو پسې راځئ چې څومره ستاسو په وس کې هغه فعالولی شئ. اړیکې هم دوستانو په دې کې 135 افغانۍ دی 1200 منټونه دوستانو. هم تر څنګ لاندې پکې پیغامونه هم دي. دغه هر څه ستاسو په دې کې دوستانو ښکاري چې په دغه اپلیکیشن کې دوستانو ستاسو ته موجود دي. د وفادارۍ امتیازونه هم دي په دې کې، د وفادارۍ برنامه دی دغه لاندې برخه کې دوستانو تاسو کتلی شئ. په دې کې هم دوستانو د واډیا رجسټر کړئ دوستانو. په دې باندې چې کلیک واخلئ دغه کې ستاسو تایید باندې کلیک واخلئ. په دې کې ستاسو ځانونه واډیا رجسټر کولی شئ او خپل چانسونه ترلاسه کولی شئ.
ترڅنګ ارزښتمن خدمتونه هم دوستانو په دې کې دي، یعنې هر څه په دې کې شتون لري. ستاسو لپاره دا مکمل زه نشم تشریح کولی. او په دې کې ترڅنګ زما بنډل ته چې کله راشئ دوستانو، په دې کې هغه بنډلونه ښایي چې ستاسو کوم بنډل په دغه موبایل کې دوستانو فعال وي. مثلا زما سره اوس دغه فعال دی، تقریبا 10 جی بي انټرنیټ ما فعال کړی و، او ترڅنګ اوس 4.6 له ما سره پاته دی 11 په 24 تاریخ ختمیږي. او دا ما سره دوهم ځل لپاره غیر فعال دی. که غیر فعال نه و دلته تاسو ته غیر فعالول لیکلي، هغه باندې چې کلیک واخلئ دغه به په اتومات ډول فعال شي دوسته، غیر فعال شي دوستانو. ما 1000 دقیقې پرې کړی و، 715 دقیقې لرم د 12 په 14 تاریخ دوستانو دا فعالېږي ختمیږي، او ما سره اوس غیر فعالې دي. او دې کې د زما بنډل کې تاسو ټول بنډلونه غیر فعالولی شئ. او الفا ته چې کله راشئ دوستانو، په دغه الفا کې دي مکمل الفا تاسو ته ښکاري، هر ډول الفا چې تاسو غواړئ کولی شئ. په دې کې فری کې دوستانو مکمل معلومات ستاسو شته دي، در 900 نه ونیسه تر نوره ښکته چې څومره تاسو غواړئ همدومره الفا تاسو تر تقریبا 1080 افغانۍ پورې فعالول شي. په دې کې دا الفا پلس دی، په دې کې تاسو سره مختلف ډوله وي که نه، چې انټرنیټ هم ورسره وي، دقیقې هم وي، اضافي هر څه په دې کې وي دوستانو. او په دې کې تنظیماتو برخه د دوستانو دغلته اپلیکیشن ژبه د سیم کارت ژبه ده، د حساب نوی کول دي، حسابي ذبح کول دي، بل حساب ته ننوتل دي، ترڅنګ وتل دي، او حساب حذف کول دي دوستانو. نور په دې کې خاص څه نشته دي دوستانو. په همدې کې ستاسو لپاره ما دغه طریقه راوړې وه چې څنګه کولی شو په دې کې تاسو کار وکړو او خپل وړاندیزونه فعال او غیر فعال کړو، او خپل دې څخه ګټه واخلو. دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دوستانو موږ تاسو ته چې کله له دې نه انټرنیټ موږ تاسو فالوو، موږ تاسو اضافي انټرنیټ هم ورکوي او ګټه یې هم ښوي دوستانو. نو ویډیو ته همدې ځای که خوښي مې لایک کړئ، نور دوستانو سره هم شیر کړئ.